د کابل لوګر سړک د لومړي فاز د پاتې برخو بنسټیزې چارې روانې دي څو دا مهم سړک د راتلونکي کال په پسرلي کې قیرچارو ته چمتو شي. د کابل ښاروالۍ د برنامو او پروژو د تنظیم ریاست د معلوماتو له مخې تر اوسه په 3 لیکو کې د یاد سړک 4 کیلومتره برخه قیر شوې ده او اوس مهال د پاتې برخو بنسټیزې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د کابل لوګر سړک د لومړۍ برخې پروژه له نجات څلي څخه تر چرخا پورې 2 کیلومتره اوږدوالی او 18 متره سور لري چې د مستان کانال، پلیو لارو، ګلدانونو او پلچکونو جوړولو، څراغونو نصبولو او کرښو اچولو په ګډون ډیزاین شوې ده. کابل ښاروالۍ هڅه کوي چې دا مهمه پروژه په ټاکلي وخت او ښه کیفیت بشپړه کړي. در نقطه 5 جمع 440 طبقات فعلا کار میکنیم. طبقات سبگرید 120 است. در بعض نقاط کندنکاری جریان داره. تقریبا 37% کار ما پیش رفته. د کابل لوګر د سړک جوړولو پروژه د کابل ښار په جنوب زون کې یو مهمه زیربنایي پروژه ده چې په بشپړېدو سره به ښاریانو ته د تګ راتګ په برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته او د سیمو اقتصادي ودې ته به زمینه برابر شي. شاروالایی که بر ما سرک ترمیم میکنه ما بسیار خوش هستیم. سابق ما یک دانه سرک داشتیم که یک دانه سرک با چند ولایتی سورا بود که بسیار مردم با مشکلات زیاد مواجه بود. هر روز راه بود، 1 ساعت 2 ساعت ما ولد در ایران میموندیم. طفلای ما را موتر میزد به خاطر که بیروبار زیادتر بود. حالا دیگه ما زیاد خوش هستیم دیگه از شاروالایی که سرک با ما بازسازی کرده و هم نام خدا 4 سرک است. شاروالي د کابل نه موږ ډیر خوشاله یاستو چې اوله یو سرک ورو نه اوس 4 سرک سو.